زما نوم دی نور الله خان او زه ایز ا پروجیکټ کوارډینیټر د WWDO وومن ویلفیر اینڈ ډیولپمنٹ ارګنایزیشن د هغوی سره کار کوم په دې پروجیکټ کې. دا پروجیکټ چې دی دا بیسیکلی موږ ته میلاو شوی دی د CIP کویلیشن فار انکلوسیو پاکستان. دا یو داسې غونډه چې په دې کې مختلف قسمه تنظیمونه کوم چې د PWDs مطلب پرسن ویت ډیسیبلیټیز، بیا دغه شانتې د وومن او کم په دغه ټرانسجنډر د هغې په حوالې سره مختلف تنظیمونه د دوی سره وي او هغه تنظیمونه چې دي په شریکه کار کوي. په دې پروجیکټ کې زمونږ مین مقصد دا وګڼه چې موږ د زنانو کم سیاسي بیا سماجي او دغه شانتې کم انتخابي مسایل چې هغو مخې ته راځي نو هغه د هغې د حل په حوالې سره موږ خبرې وکړو. د دې نه مخکې چې موږ 10 سیشنې ارینج کړو، په 10 سیشنې کې موږ د زنانو نه مختلف قسمه د هغو ته چې کوم مسایل راتلو هغه مسایل به موږ د هغو نه نوټ کول. په 10 سیشنو کې چې په هر سیشن کې به 25 زنانه زموږ سره شاملې دي. نو د هغې نه موږ یو چارټر اف ډیمانډ جوړ کړو، کم کې چې مطلب کم مسایل چې هغو ته راتلو د هغو د هغې مسایلو د حل کولو لپاره د هغو څه حل هغو هغه حل چې دی هغه موږ دلته کې مخې ته راوړو او کم سټیک هولډرز چې دي، کم بااثر شخصیات چې دي، کم چې په حکومت کې دي، کم چې په نور ګورنمنټ ډپارټمنټ سرکاري افسران دي، ملازمین دي، د هغو مخې ته چې دی دا خبره موږ او دا کم ډیمانډ چې دي د دې زنانو د هغو مخې ته کېږو او هغو د دې د حل کولو لپاره څه نه څه کوشش وکړي.